په اسلامي عبارت یوه نیوکه دا ده چې تعامل ته غاړه نږدي، دا څومره په ځای ګڼئ تاسو؟ نه، اسلامي امارت ډېر ښه تعامل کولی شي، ولې هغه تعامل چې زموږ په استقلال باندې پکې معامله نه وي. موږ هغه مشروع تعامل ته قایل یو چې هغه د دوه هیوادونو ترمنځ مستقلانه تعامل وي او د دواړو په ملي ګټو باندې ولاړ وي. یو دا ده چې په د افغانستان په دننه کې ځینې مسایل موږ لرو، ستونزې مشکلات به وي، هر نظام کې شته، په هر ولس کې شته. هغه د افغانانو داخلي موضوعات دي، مثلا بشري حقوق، مثلا د تعلیم موضوع، مثلا نور موضوعات، دا د افغانانو خپله ستونزه ده، خپله یې باید عالم کې یوه اړتیا ده. ولې نور هیوادونه په داسې مسایلو کې باید مداخله ونه لري، لکه څرنګه چې افغانستان ځان ته اجازه نه ورکوي په نورو هیوادونو کې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي. موږ کوم هیواد ته وایو ستا تعلیمي سیستم څرنګه ده، کوم هیواد ته وایو ستا په حکومت کې څوک شامل دي یا نه دي، هېچا ته هم نه دي، هر څوک ځان ته ګټې لري. افغانستان ته هم ستونزې به وي، خو دا د افغانانو ستونزه ده، افغانانو ته پرېښودل شي. نور هیوادونه باید مداخله ګرانه رول ونه لري، دې ته موږ اجازه نه ورکوو.